سلامونه ستړي مشئ د هیلې تلویزیون قدرمنو لیدونکو نومان شاداب یم د تیر په څیر د دغې خپرونې کوربه د جلال آباد په ښار کې د سړک د غاړې خواړه درته راپېژنو کوم چې خلک یې په مینه او محبت خوري تاسې به ترې ځانګړی خوند اخلئ او له یاده مو نه وي چې نن به تاسې ته د افغانستان وطني رکشو کې چکر به هم تاسې وګورئ له موږ سره اوسئ ستاسې نوم شاهد الله شاهد جانه چیرته روان وئ ښار ته روان یو وروره موږ که چوک تالاشۍ پورې ویسې څو افغانۍ اخلئ چوک تالاشۍ پورې خو 10 روپۍ کرایه ده وروره موږ دربس ځو دربس چې لاړ شو دغه 100 روپۍ پورې ځو 10 روپۍ پورې زه 10 روپۍ به درکړم له ګزاره والله 10 روپۍ کې خو شی نه پاتې کېږي وروره نو هغه خپل د مصرف هم بېته نه کېږي ښه زموږ د څو مراد کې مراد نو بس ما 50 روپۍ به درنه وویلو ها دوستانو راځئ تاسې له موږ سره اوسئ د ښار ښکلاګانې به هم داسې ته در وپېژنو قدرمنو دوستانو جلال آباد ښار ته نږدې یو خو ها تاسې به خپرونه تر پایه ګورئ ګوره ځکه چې تاسو ته مو څو ډوله خواړه چمتو کړي د بازار خواړه دي د سړک د غاړې او تاسې به یې د لیدو خوند اخلئ قدرمنو لیدونکو د جلال آباد ښار ته ورسېدلو لومړی به د سهار چای په شیدو وکړو راځئ تاسې له موږ سره اوسئ دوستانو لکه څنګه چې مو ویلي وو سهار چې ناشته به په شیدو کوو راغلو د پخوانی دکان دی تقریبا د 80 کالو سابقه لري د حاجي صاحب نظر په نوم باندې دغه شیرفروشي مشهوره ده چې شیدې پکې خرڅول کېږي دغه ته البته ورور ناست دی او خلکو ته شیدې ورکوي راځئ دې سره به څو خبرې وکړو د هغې نه بعد به موږ هم فرمایش ورکړو چې یو 2 ګیلاسه شیدې موږ ته تیارې کړي ستاسې نوم ما نوم بلال غم شریک دی بلال جان دا راته وایي څومره وخت کېږي دغلته ته لګیایې شیدې پخی او خلکو ته شیدې ورکوې زما خو وخت کم کېږي خو د دکان چې دی ډېر پخوانی دی دغه شیدې پودري دی که وطني دي نه نه وطني دي تازه شیدې دي انشاءالله مشتریان مو د ورځې څومره دي مشتریان زیات دي ولا نو دې ورځو کې بازارونه دي قرنطین لږ خراب کړي دي او نو مشتریان زیات دي انشاءالله مشهور دی دکان ډېر د 4 ولایتونو کې دا مشهور دی دا خو مشهور دی 2 ګیلاسه شیدې به موږ ته هم تیارې کړي ځکه چې تنازه نه یم کامرمین هم دی صحیح ده صحیح ده مقصد پیرو یې پکې ډېر واچوه فرمایش ستاسو دی کار زموږ دی راځئ دوستانو راځئ شیدې به دلته وڅښو او نور خواړه به د باندې وخورو تاسې خپرونه
کوله کېږي. څنګه راغلی جلال آباد ته؟ همداسې چکري راغلی. په دې ګرمۍ کې سړی چکر څه کوي؟ څنګه وکړو نو لږ کار مو هغه کار مو وکړو بیا بېرته اوس ځم کابل ته. شیدې خوند کوي؟ او اوس به زما پیسې ته ورکړې که ستا پیسې زه ورکړم؟ دا زه درکوم. ژوندی اوسې. ډېره مننه. دوستانو سهار چای مو وسکه، البته شیدې مو وسکلې. نو اوس دا چې غرمنۍ نږدې ده او باید د غرمې لپاره هم یو څه وخورو. راغلو سړک تر غاړې خواړه خرڅېږي، پخېږي او ډېر خوندور. تاسې به دا خپرونه هم وګورئ چې څه ډول اینه پخېږي، البته همدارنګه نور څه څه دی پخولی شي. زما تر څنګ ورور ناست دی، دې سره به یو څو خبرې وکړو. ورور سلام وشئ. ژوندی اوسې. ستاسې نوم؟ احسان الله. احسان الله وروره څه څه دلته پخولی شي؟ ولال د ماغزه پخو، جګر پخو. ماغزه د انسانانو که د حیواناتو؟ د مالونو ماغزه دي. د مال ما ویل داسې نه چې د انسانانو ماغزه پاخه نه کړي. الله دې نه کړي. څومره وخت کېږي ته دغه کسب کوې؟ یو 2-3 کاله کېږي نو چې دا کار کول. ماسټري دې پکې اخیستی؟ ماسټري بس اوس کار مې یاد دی نو ښه صحیح. لا محصل یې لګه. دغه اینې خوړونکي ډېر دي، دغه د اینې خوړونکي ډېر دي او که دغه بل د څه یاد وکړو؟ ماغزه. بس د دې دواړو ډېر دی پوه شې. اینه هم خرڅېږي د ساري ټیم کې او غرمې ټیم کې او ماغزه هم ښه وځي دواړه انشاءالله. په ژمي کې د بازار ګرمې او که په اوړي؟ بس ژمي کې ښه یي انشاءالله. زه وایم چې اوس له ترش نیولی دی که نه ګرمي ده که نه بازارونه لږ داسې ضعیف وي. ژمي کې بیا ښه بازارونه انشاءالله. اوړي کې هم ښه پوه شې. دا جګر کومه چې پخوئ تاسو؟ بس دا دې کې خام غوړو کې اچو سیټ ټکو چې هغه پوښ شي. سیټ ټکو رومیان ورته پخو، دا غاړې ټکو رومیان، بیا جګر سور کو رومیان پکې ګډو باري وبس. ښه موږ به خوند وګورو نو موږ ته لږ تیار کړه. هر کله چې وایي. مننه دوستانو. موږ به جګر یا اینه خورو، تاسو د لیدو خوند اخلئ. شریکه کو. ستاسې نوم؟ فریده. فرید جانه څنګه راغلی؟ ولا چې بس رالو ښار ته د دغه دپاره تکې وخورو. ځینې وخت دغه ځوانان چې کور کې جنګ وکړي بیا غرمې ډوډۍ کور کې نه ورکوي، راځي ښار کې وخوري. نه دا خبره نه ده، موږ دا تکه ډېره خوښېږي، دې له راځو. ځکه دغه ماشومتوب کې موږ هم چې لیدل کور کې به سم خواړه کله نه پخول، نو بیا به مې خبرې مبرې مو کړې، غوسه به مو کړه، بس د باندې به راغلو. او دا خبره ده په رښتیا. چی سره دې علاقه ډېره ده؟ بس کمپیوټر. اوس د مخکې څه ایښي؟ اوس خو آینه مکس دغه دی. تاسو ښه اشتیا غواړم.
رالو خپله دا تنده به د ګنو په شربت ماته کړو. سلام شي ستاسې نوم؟ نجیب الله. نجیب الله جانه څومره وخت کېږي دغه د ګنو شربت جوړوئ؟ ډېر وخت کېږي داسې یو 3-4 کاله کېږي. اوس خو اوړه ده دا ګني د کومه کوئ؟ دا خو پټو باندې اخلي بس بیا یې دلته راوړي. ګیلاس څو افغانۍ دی؟ 10 هم شته 20 هم شته 30 هم شته. زه یو 10 رم پکې استعمال شوی. ګیرې مې کړې. خلک دې کې بوره نه اچوي؟ نو خو چې ګنۍ لږ خراب وي ویب کې خلک اچوي. دا واقعا ګني خواږه نه وي. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو جلال آباد ښار دی. په اوړي کې چې خواړه خورې نو تر څنګ به یخې نوشابې اوبه او شربتونه هم څښئ. قدرمنو دوستانو البته دغلته کاکا ډېر مصروفه ده. داسې یو څه مې په سترګو وغړېدل چې هغې ته دري زبانان کلو پاچا وایي او پښتانه ورته پانچا وایي. تر راځه کاکا سره هم یو څو خبرې وکړو. کاکا ستاسې نوم؟ دین محمد. دین محمد کاکا دغه راته وایه چې څومره وخت کېږي دغه کلو پاچا ته پخوئ؟ دلته یو 8 کاله کېږي. مشتریان دې څنګه دي؟ بس شکر دی ښه دی. په ژمي کې د کاروبار ښه که په اوړي کې؟ ژمي کې. دغه کلو پاچا د کوم مال نه تاسې جوړوئ؟ دا د غوا هم جوړېږي د میخو نه هم جوړېږي. کوم یو خوند لري؟ خوند اصل چې دی میخې لري چې هغې خوروا صحیح. تاسو پلیټ په څو افغانۍ پلورئ؟ مونږ پلیټ مختلف دی 50 هم شته 100 هم شته داسې سړی راځي اتیا هم خوري. پخول یې په څه ډول کېږي؟ څنګه پخول به اوبو کې اچوي او اوږه به اچوي مسالې به پکې اچوي بس خلاص. بس خلاص دې نور داسې دغه نه لري. دوستانو موږ خو خپله نس موړ که اشتیا نه لرو. راځئ بیا به یو څو کسانو سره دننه مرکې وکړو. موږ سره اوسئ. هوټل کې ځینې مشتریان د دغه هوټل دي چې راغلي دي او دوی هم خوراک باندې بوخت دي. راځئ دې سره به هم یو څو خبرې وکړو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسې نوم؟ امیر جان. امیري صاحب څنګه راغلي یاستئ دې هوټل ته؟ والله موږ هم د جلال آباد ته راغلو چکر ته. د کوم ولایت نه؟ کابل نه. نو دلته راغلو بس همداسې راته دا ملګري مې ویل چې پانچې خورو کېناستو ورته نو. نه ملګری در باندې زور شو پانچې خوړلو کې؟ والله دا یو پانچو شوقي وایي چې راځه پانچې خورو. دا خو نامه خدا ډېر ډنګر دی. دا میخې بچی دی. دا څه دی خوړلی چې دونه چاق شوی؟ دا نو لا وړکېتوبه چاغوم. نو ته خو نامه خدا ګوره یو کاسه د ځان ته ایښې ته به ډنګرې غم خورې. ټوله یوه کاسه ځان ته ایښې که نه خو نیم پاتې ده. خو نو ما هم پاتې کېږي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. رالو د کشتۍ اوبو ته دغه د ډېر ښایسته کشتۍ اوبه ورکوي. دغه ورور سره به مې دوه خبرې وکړو. تاسو به کشته اوبه در وپېژنئ چې څه ډول تیارېږي. ستړی مه شئ. خیر اوس. ستاسې نوم؟ جاوید. جاوید جانه دغه په سطل کې د څه اچولي؟ دا د کشتۍ اوبه دي. دغه د کشتۍ اوبو څه ډول تیارېږي؟ دا به داسې تیارېږي چې یو ټملور دغه اوبه اچو یو ټملور کشته اچو بیا د یخ سره یې وخو بیا یې سره جوړېږي معده کې. دغه کشته وچه یي که تازه یي؟ دا بس وچه یي. بیا دا جوش کوو یا چې جوش یې کړو بیا راوړي هلته د دغه سطل کې اچو د یخ سره یې وخو. کاروبار دې څنګه دی؟ بس ښه دی ګزاره کوي. په ژمي کې کش کوي که په اوړي کې؟
اوړي کې مونږ وایو چې خدای د ژمي راوړي ته به چې خدای د اوړي راوړي او بله ورځ مې یو سړي ویلی وای دا شربت والا دغې والا وای په خوله نه راځي خدای دې ژمی راوړي یوه ټوکه پکې دوستانو ډېره جالبه ده البته یو د تابوتو والا دوکاندارو ځینې کسانو به ویل چې خدای پاک دې دغه کرونا مرض ختم کړي تر څو دغه مړینې کمې شي نو تابوت والا غږ کړی و چې خدای د همیشه مړي پکې ډېر کړي ځکه چې زموږ تابوت کاروبار پکې چلیږي ښه یو ګیلاس شربت په موږ باندې وڅښه ډېره مننه هلکه دا خو ډېر خوند کوي بس غور ورکې ګیلاس په څو دی ما 10 افغانۍ وه 10 افغانۍ او دومره خوند بس مننه قدرمن دوستانو د بازار خوندونو مو ځینې برخې ولیدلې اوس رالو کباب چې چپلی کباب ورته وایي د دې پخول څه ډول دي او دغه دوکاندار سره به هم خبرې وکړو کاکا ستړی مه شي سلامونه بخیر رالی ستړي مه شئ وعلیکم سلام ستاسې نوم زما نوم ولی خان ولی خان اکا څنګه داسې خپه ناست وي والا چې خپه خو نه یې خو جمعې ورځ ده لږ د بازارونه هم ساړه دي او دا مابس دواړه سړکونه هم بند دي صاحب او لږ بازارونه هم خراب دي څومره وخت کېږي چې دا کباب تاسې پخوئ والا چې دا خو دا کسب موږ ته د پلار نه پاتې دی یو دکان زموږ د پښتونستان واټ کې دی یو 2-3 کبابو دکان او د تالاشي چوک کې څلور مناهي کې دکاندار یم کباب څه ډول پخېږي کباب صاحب څلور 15 ډوله پخېږي زیتون دانې پکې اچول کېږي غوښه ده پیاز دي رومیان دي مرچک دي اوږه ده ادرک دی زیره ده مساله ده او ښه ذایقه‌دار کباب پخوو دوستانو ډېرې خبرې به نه کوو راځئ موږ ته به دغه په ژوندۍ بڼه کباب پاخه کړي لږ به وخورو خوند به ترې واخلو تلویزیون قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې نننۍ خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې اوسي قدرمنو دوستانو نن مو تاسې ته د جلال آباد د ښار بېلابېلې خوراکونه تاسې ته وړاندې کړل دا وه د دې اونۍ د بازار خوندونو خپرونه چې ما نومان شاداب تاسې ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښې چارې چې یې مناسب دوستانو د دې ویډیو ترڅنګ د هیله تلویزیون یوټیوب چینل درسره سابسکرایب چې شي ورته وایي دغه زما نه زده کېږي بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای دی